یو رزی زمان پاک نبی سروار دا جملی پش بسوالو کڑو دا کبار عمرینو کی کیوشی مسلمانا شی مضبوط بپدا ټول مسلمانانا ابو جال بل عمر بن خطاب مسلمان خلق دی ډیر زیاد بعذاب بل ورځ د کافر یو جرګه شوا په یو ځای باندې راغونډ مارکا شوا چې کوم کسر محمد باروړي سارا دې کسانو کې را پاسې دومارا عمر ویل دا کار بز کوما محمد بخا مخان قتل واما عمر شو بډیر غصه کې را روانه صحابي ورته شو لار کې گویا اے عمر سفال برات وایي تورا لاس کې بلې دمروار خطايه عمر ویل نن قتلوم ستاسو سردارا اراده من البخدا د دیکارا صحابی ویلی عمر ابی کزانا ستاسو اوخی او خوردی مسلمانانا عمر وکړه اراده پدغلورا روان سیدا شکالتا دخبل خورا دروازی سر یو سات دریدو غالی یو سات شو مردل دسانی بلی پاوهلو ی زخمی زخمی کدوارا خوچ دا غصا عمر نکلالا خور یشولا پدارنگ ورد گویانا منگ دوار یوری ختیا مسلمانانا کمانوات دا هم دا عمر خوروا جوش غیرت کی ورسرا سم پزور وا ویلکم لمکڑی منگن پریدو اسلام دین دے حق دا محمد علیہ السلام او اچانک دی خواتو قتل عمارا دا قرآن پا پاڑے پریوتو نظارا خورتے ویل دا آیات کرت تلاوات چیز پیش مہد دی بحقیقات خوری ٹکی چلستل پزیر اوزوارا دا عمر بزڑی اکڑلو اسارا عمر لال دا محمد پلور روان شو کلمہ او بیلا مسلمان شو دا شاجی صاحب دا پارا دا دستانا دی جوڑ کڑی اڈو خیل محمد زمانا دا شاجی صاحب دا پارا دا دستانا دی جوڑ کڑی اڈو خیل محمد زمانا